لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه لغمان پوهنتون انجنیري پوهنځي څخه 15 تنه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. یک شنبه د هیواد تحصیلي بنسټونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیا کتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي د کابل طبي پوهنتون له مختلفو برخو څخه لیدنه وکړه او د یاد پوهنتون د مسؤلینو فعالیتونه، وړاندیزونه او ستونزې واورېدې. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین له هغو استادانو سره وکتل چې د پاکستان هیواد د نست پوهنتون کې لنډمهاله روزنیز ورکشاپونو له ترلاسه کولو وروسته هیواد ته راستانه شوي وو. سه شنبه ننګرهار پوهنتون شریعت پوهنځي کې د ډاکټورا دریمې دورې د باحثینو پروپوزل دفاع غونډه جوړه شوه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د تدریسي روغتونونو په برخه کې د ګډې همکارۍ په پار د عامه روغتیا له سرپرست وزیر سره وکتل. او پنځشنبه د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیا کتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر په بریالۍ توګه پای ته ورسید.